رسول الله صلی الله علیه وسلم له زنانه راځي، څوک وایي علافه د هغې نوم دی، بعضې وایي د هغې نوم عائشه و، یو خو د نبي علیه السلام بیبي ده ام المؤمنین، هغه نه بله عایشه. د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله خوږه نبي، موږ زنانه چې کله مسجد ته راشو زنانه به شاته صفونو کې وي، تاسو درس کوئ، بیان کوئ، وعظ نصیحت کوئ، نو موږ ته نه ښکارئ. زه غواړم چې تاسو له یو منبر جوړ کړم. دا منبر اول دې زنانه جوړ کړی دی، الله اکبر، په خپل غلام باندې. زه به تاسو له یو منبر د لرګي نه جوړ کړم. زما یو غلام دی، دا زنانه یو غلام و، هغه ترکاڼو، د ترکاڼۍ دا کار وله ورتله. زما یو غلام دی، هغه تاسو له زه به هغه ته ووایم تاسو له به یو منبر جوړ کړي د لرګي نه، بیا به تاسو په هغې باندې که کښېنئ که پرې ودرېږئ، موږ ټول مسجد ملګرو ته به ښکارئ، نو ستاسو نه به موږ فایده په اسانۍ سره اخلو. نبي علیه السلام فرمایل ټیک ده، وکړه دا کار. صحابه وایي څو ورځې تېرې شولې، دا منبر تیار نه شو، نو نبي علیه السلام ورپسې جواب ولېږلو چې هغه فلانۍ زنانه ته ووایې که نه چې څه چل دې وکړو چې هغه تا ویلو زه منبر جوړوم په خپل غلام باندې، مري غلامه کې هغه غلام ته دې اوس امر وکړه که نه چې موږ له منبر جوړ کړي. زنانه ته هم خبر رایاد شو، غلام ته شابه زر کوه، ما نبی علیه السلام سره وعده کړې وه، تا کار لیټ کړو، شابه منبر تیار کړه. و چې کله دا منبر تیار شو، صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي د دې 3 پوړۍ وي، د ځنګلي غز نه جوړو، غزونه به تاسو پېژنئ، د کلو ملو کې شړو دشتو کې وي، د دې ځنګلي غز د لرګي نه د نبي صلی الله علیه وسلم دا منبر جوړ شوی. الله اکبر. او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په اوله ورځ باندې دې نه مخکې د نبي صلی الله علیه وسلم د درس طریقه به دا وه، د مسجد نبوي په دې چت باندې څه پراته وو، پوخ لنټر و داسې نه، د کجورو څانګې، دا زموږ د نبي جومات. اوس خلک په جوماتونو فخرونه کوي که زموږ جومات دی ولید او که زموږ مسجد دی ولید. نبی علیه السلام فرمایي دا هم د قیامت یو نښه ده چې اخره زمانه کې به خلک په جوماتونو فخرونه کوي. هلکه جومات په دې ظاهري ټیل نه ښایسته کېږي، دا که پکې هر څنګه ولګېد، مسجد ښایسته کېږي په درس باندې، په عبادت باندې، په منځونو باندې، په اذکارو باندې، په دعاګانو باندې، په تلاوتونو باندې، په دې ښایسته کېږي. فخرونه مه کوه په جومات. وایي د نبي صلی الله علیه وسلم دا چت دا د کجورو په څانګو پټو، چې باران به وشو لاندې به چت راسسېده، خټې به جوړې شولې لاندې. نبی علیه السلام د منبر نه مخکې چې منبر نه و جوړ، نو ستنې د مسجد نبوي ته به یې ډډه واله، یوه ستنه وه او هغې ته به یې ډډه وواله، ملګرو ته به یې درس ورکوو، لاندې به ناستو درس به یې ورکوو. چې په کومه ورځ صحابه وایي دا منبر تیار شو، نبی علیه السلام هغه ستن پرېښوده، راپاڅېده او په دې منبر باندې تشریف فرما شو. الله اکبر. صحابه کرام فرمایي د ستنې په نبی علیه السلام، د لرګي د ستنې په نبی علیه السلام پسې داسې وجړل لکه بچی چې په مور پسې جاړي، وړوکی ماشوم. الله. او وی موږ د دې مسجد نبوي د لرګي د ستنې سلګۍ واورېدلې. الله. دا د نبی علیه السلام معجزه الله ښکاره کړه. زه هم دې وخت کې صحابو د ایمان کم ځای ته رسېدلې، څومره به د ایمان اوچت شوی په دې خبره چې مخامخ لګې دی ګوري او ستنه لګې دی سلګۍ وایي په نبي علیه السلام پسې یو لرګی. د دې حدیث د لاندې علما لیکي وایي یو لرګي چې جماعت دی په نبي علیه السلام پسې جړلي وي. تا کله نبي علیه السلام پسې جړلي چې موږ خو نبي علیه السلام ونه لیدلو په دنیا کې؟ یا الله آخرت کې قیامت کې ورسره زموږ دیدار نصیب کا، چې د هغوی دیدار وکړو، د هغه شفاعت را نصیب شي او بیا په جنت کې ملاقاتونو له ورځو وخت په وخت. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. صحابه کرام فرمایي نبی علیه السلام د دې منبر نه راکوز شو، د ستنه پسې ورغی او داسې غاړه وله ورکړه او ځان ته داسې راجوخته کړه لکه مور چې خپل بچی ځان ته راجوختوي او بیا په قرار قرار یې هغه سلګۍ کمې شولې او جړه یې بنده شوه. الله اکبر. دا یو معجزه وه چې الله سبحانه وتعالی دې صحابه کرام رضی الله عنهم ته وښودله، د نبي صلی الله علیه وسلم دا معجزه.